په دې وروستیو کې په خوست کې د غواګانو فارمونو په زیاتېدو سره د لبنیاتو په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې د فارمونو مالکان خوښي ښایي او له اړوندو مسؤلینو غوښتنه کوي چې د غواګانو د روغتیا ساتنې لپاره د واکسینو په برابرولو کې ورسره همکاري وکړي څو د لبنیاتو په تولید کې لا زیاتوالی راشي. موږ چې د فارم کومه پانګونه کړې نو انشاءالله پیل خلکو 100% ته ناراضي یو. دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ سره پوره همکاري وکړي د واکسینو په باره کې. خلکو نه ډېره خوښ یو که نه چې کوم شکایت تر اوسه پورې نه ده شوی نو انشاءالله موږ به بیا هم کوشش کوو چې شکایت ته ځون سیخ نه کړو. د مالدارۍ برخې متخصصین هم ټینګار کوي چې د فارمونو د غواګانو د ناروغیو د مخنیوي لپاره مسلکي کسان وګمارل شي څو په اړونده برخه کې د خلکو شته ستونزې هوارې شي. نو کوم کس چې نوې پانګونه کوي نوې فارم جوړوي هغه دپاره مسلکي کس په کار دا ډېر مهم ده او بل چې چا دا کاروبار کړی د هغوی سره باید دوی تماس ونیسي مشوره وکړي او بل نسلي غواوې ډېرې مهمې دي او بل د صحت دپاره باید ښه خوراک ورکړي صحت ته ډېره ګټه لري او بل باید په خپل وخت سره واکسین ورته ولګول شي. بل لور ته د خوست ولایت کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې په یاد ولایت کې د غواګانو فارمونه زیات شوي دي. دوی وایي د مالدارۍ ودې لپاره له فارم لرونکو سره هر ډول همکارۍ ته تیار دي او زیاتوي چې 12 بابا د غواګانو فارمونه دي چې موږ الحمدلله د خلکو سره پوره همکاري کړې ده د واکسینو په تطبیق کې او همدغسې دوی ته مختلف ټریننګونه دیر کړي دي. همداسې راتلونکي کې هم پلان لرو چې د غواګانو روزونکو لپاره هم په آینده کې د ټریننګونه دیر کړو او همدغسې دوی سره د واکسینو همکاري همدغسې د خوراکۍ همکاري همدغسې د بازار موندنې همکاري ټوله په دغه کې مثلا همکاري وکړو. د یادونې ده چې په خوست ولایت کې د غواګانو فارمونو په زیاتېدو سره په اړونده برخو کې د خلکو ضرورتونه تر ډېره رپه شوي دي.